اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. هوم اپ بیالوجی ته تاسو ټول ته خوش آمدید ویم. نن زما ټاپک دی کنکلوژن. د کنکلوژن مطلب دا دی چې تو یو کار وکړي او د هغه کار خلاصه راوباسي، یعنی د هغې سمري راوباسي. موږ ته په انګلیش کې سمري وایو، او د هغې خلاصه چې کله راوباسي نو هغې ته موږ کنکلوژن وایو، یعنی د ټولو اخري نتیجو ته وایو چې موږ کوم کار کړی دی نو د هغې کار نتیجه څه ده. نو ما تاسو ته بایولوژیکل میتھډ ټاپک شروع کړی دی. دا په هغې کې د ټول نه اخري مرحله ده کنکلوژن. نو کنکلوژن څه ته وایي؟ بیالوجست کلیکټ ډیټا فرام هیز ایکسپریمنټ. څونه هغه ساینسدانان چې هغه د بیالوژي مطالعه کوي هغه معلومات راغونډوي د خپلو تجربو نه. کله چې یو ساینسدان تجربه وکړي نو د دغې تجربې نه معلومات راغونډوي. He analyzed the data statistically to reach more conclusion. دې څه چل کوي؟ د چې کوم معلومات راغونډ کړلي statistically، دا لفظ استعمال شوی دی، د دې مطلب دا دی چې دې تجربه یو پیر نه کوي. دې تجربه 15 شپږ پیرې 10 پیرې تر دې پورې چې یو ساینسدان عمر پکې وځي او پکې وفات شي. نو چې کله د تجربه وکړي، یو پیر وکړي، 2 پیرې وکړي، نو دا ټول معلومات چې دی راغونډ کړي. بیا چې په دې کې کومه خبره صحیح نو هغې باندې تجربه یو 2-3 پیرې بیا وکړي، نو دې ته ویل کېږي statistically. He published his conclusion in the form of research article in the scientific journal and books. چې کله یو ساینسدان یو تجربه وکړي نو د هغې تجربې نه چې دی کومه نتیجه واخلي نو دا نتیجه دی په مختلف قسم کتابونو کې، په مختلف قسم جرنلو کې. جرنل دی ته وایي چې ډېر شي ساینسدانان هغوی چې کله تحقیق وکړي نو خپل تحقیق یو کتابي شکل ورکړي. هغه کتابي شکل ته په انګلیش کې چې دی جرنل ویل کېږي. نو دا په دې کې پبلیش کوي، یعنی مطلب دا دی چې شایع کوي چې کم طالب علمان چې دي، کم ټیچران چې دي، کم ماهرین پوه خلک چې دي چې هغو زموږ د تجربو نه فایده واخلي. نو he also presents his conclusion in science seminar at national and international level. او د چې کوم تحقیق کړی، کومه نتیجه چې د راغونډه کړي د خپل بیالوژیکل میتھډ نه، د خپلو تجربو نه چې د کوم معلومات راغونډ کړي نو دی د خپل کار په سیمینارو کې پیش کوي. سیمینار دی ته وایي چې کله په یونیورسټیانو کې یا په نور داسې موقعو باندې ماهرین پوه خلک راغونډ شي او په هغې کې یو کس د دغه ماهرینو او پوه خلکو د مخې په سټیج باندې خپل کار پیش کوي، نو دغه د سیمینار وایي. نیشنل اینڈ انټرنیشنل لیول مطلب دا دی په قومي سطح باندې یا دا ساینټیسټ چې دی بهر ملک ته هم تللی شي او خپل کار چې دی خلکو ته ښیي، خپل کنکلوژن دی خلکو ته ښیي، نو خلکو د پیدې دپاره او کم طالب علمان چې دي هغو د پیدا والي. نو دا سټیپ چې و دا و کنکلوژن. نو د دې سره بیالوژیکل میتھډ چې دی سرته ورسېد. زه امید کوم چې ستاسو خوښه شوي. که پوه شوي پې نو ما ته په کمنټ کې ضرور وایي، لایک یې کوئ، شیر یې کوئ، او که نه وي نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تھینک یو، ډېره زیاته مننه.